السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته داسې یو اپلیکیشن راوړی دی چې د هغې اپلیکیشن په ذریعه تاسو خپل موبایل بالکل د هغې د کیمرا نه د هغه به آن وي او تاسو په خپل موبایل کې کار هم کولی شئ، لکه ټرانسپرانټ به وي ستاسو د موبایل هغه طرف به تاسو ته ښکاري چې هلته ستاسو کېږي څه، یعنې کله هم تاسو مخامخ ځان ته موبایل ونیسئ نو هلته کیمره شاته آن شي، تاسو کار هم پرې کوئ، ویډیوګانې هم ګورئ، خو شاته ستاسو کیمره به هم آن وي. دې ته ټرانسپرانټ وایي دوستانو. بالکل دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، خپل موبایل کې انسټال کړئ او د اپلیکیشن نه خوند واخلئ. څنګه اپلیکیشن دی دوستانو وګورئ، اوس زه تاسو ته مثال در کومه. ډېر یو خوندور اپلیکیشن دی، وال پیپر دی، دا لایف وال پیپر دی، ټرانسپلانټ دی، صحیح ده. نو ګوره دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړو تاسو به سمپل په دې سټارټ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې سټارټ باندې کلیک دوستانو تاسو ګوره دلته ښکاري، صبر وکړئ لږ شان وخت نیسي راځي به څنګه چې لاندې څه وي ستاسو په کیمره کې ستاسو کیمره یعنې آن شي، تاسو کولی شئ چې وګورئ، خلک هم وګورئ، لاندې هغه وګورئ او خپل موبایل کې هم کار وکړي. نو دغه ایډ بند شي، زه به دا هغه کړم، دا ایډ به زه بند کړم. نو ګورئ دلته دوستانو تاسو راځي ټرانسپرانټ وال پیپر او دلته ګایډ تاسو طریقه ښیي. نو تاسو سمپل په دې ټرانسپرانټ وال پیپر په دې اولني باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا ایډونه به تاسو سمپل بند کړئ. نو ګورئ دلته یې لیکلي سیټ وال پیپر. ګورئ دوستانو زما کیمره آن شوه، چې کله هم ستاسو کیمره آن شو تاسو به د سیټ وال پیپر باندې کلیک وکړئ او هوم سکرین چې کوم یې باندې تاسو کولی شئ. نو ګورئ دې ته به سټار ورکړئ. ګورئ اوس قدرمنو ګورئ تاسو ته ښکاري، اوس ګورئ زما کیمره هم آن ده، دا وګورئ لاندې زه خپل کار هم پکې کوم. ګورئ نو ستاسو کیمره هم آن ده او تاسو نور کارونه هم پکې کولی شئ. ډېر ټرانسپرانټ دی، ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. دې تاسو کولی شئ ګوره د مثال په طور انداز څوک وي هلته نو هغه هم تاسو کتلی شئ، څه کار مار وي نو تاسو هم کتلی شئ او خپل موبایل کې ګوتې هم ووهلی شئ. دوستانو دا یو خوندور اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ، ډسکرپشن کې لینک پروت دی او خوند ترېنه واخلئ. نو دوستانو که خوښ وي موږ در سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.